یاد دې راځي آها خو ته بیخي نه راځي. یاد دې راځي یاد دې راځي خو ته بیخي نه راځي. غم دې ما خوري خو ته بیخي نه راځي. د زړګي رنځ ته مې زما خپل زړه دعا کوي خو ته بیخي نه راځي. او ستا هر قدم لاندې دا ستا لیونی، ستا هر قدم لاندې دا ستا لیونی، دا خپل زړه ږدي خو ته بیخي نه راځي. او زما د حال پوښتنه هر څوک کوي. ملکزی صاحب زما د حال پوښتنه هر څوک کوي، راځي پردي خو ته بیخي نه راځي. روزګار نشته او د کور غمونه هم دي. روزګار نشته او د کور غمونه هم دي. ستا له یاد سره څو نور غمونه هم دي. د جنت د ښکلاګانو خواهش هم شته، جهنم ستا د اور غمونه هم دي. ته چې په خپل حسن مغرور ناست مغرور ناست له خاورو جوړ له خاورې دور ناست او د عشق جنون کې هو په دا حال ته وې د دا خواته منصور ناست. ډېر ښه دی. او ظلم دوکه داسې بلها کارونه په دې انسانه مشهور ناست او که بې هنره وې په دې یقین کا. ملکزی صاحب دا د تاسو ته ډالۍ چې که بې هنره وې په دې یقین کا د ژوند تر پایه به مزدور ناست یو عارف. د لوی لیزال رب په سپېڅلي نامه چې بخونکی او رحیم ذات دی، د ورک ستوري ادبي خپرونې قدرمندو کتونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله او په دې امید چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. کتونکو نن مو په ورک ستوري ادبي خپرونه کې له ډېره ښه وخته ډېر زیات محترم او ښاغلی محمد عارف مجرو صاحب له موږ سره مېلمه دی. نن به له ده څخه څه نوي شاعري به اورو. نو مجرو صاحب ته اوسه په خپرونه کې ښه راغلاست هرکلی په دې هیله چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به دې پر تن وي. ډېره زیاته مننه محترم ملکزی صاحب په سر کې تاسو ته او بیا د ورک ستوري ادبي خپرونې ټولو درنو کتونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې ښه به وي او د صحت جامې به هم پر تن وي. دا ډېره زیاته مننه چې زه مو بیا په خپله خپرونه کې بیا دعوت کړم. ډېره زیاته مننه قدرمن مجرو صاحب، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست هرکلی. ډېره زیاته مننه، ستاسو شاعري ډېره ښه او په زړه داسې ډېر ښه لګېږي. مجرو صاحب نن سبا په څه کې بوخت دی؟ څه کې تعلیم دی که نه داسې کوم شخصي کاروبار؟ ډېره زیاته مننه ملکزی صاحب. لکه څنګه تاسو بهتره معلومه ده زموږ خو پلارنی کسب دی خیاطي دی که نه، دغه کسب باندې بوخت یم. او تعلیم خو دلته یو انسټیټیوټ کې ثبت نام کړی د خیر امتحانونه کې شروع شو دی ورته لاړ شو. ډېر ښه د الله رضا و چې تر سره یې ورسوي. امین امین. خدای دې توفیق درکړي چې خپلې زده کړې پر مخ بوځي. او زما په خیال لکه چې طبابت کومه رشته ده. بالکل فارمیسي ثانیه. ډېر ښه یعنې زموږ ملګری به انشاءالله یو ښه ډاکټر هم وي. نو ته خو ستاسو د نوم سره یو نوم زیاته کېږي چې ډاکټر محمد عارف مجرو. نو خدای دې وکړي چې خپل هدف ته ورسې، خپل تعلیم سر ته ورسې او یو ښه ډاکټر شي او ټولنې ته یو ښه او د زړه نه خدمت وکړي انشاءالله. مجرو صاحب زه خو یم چې ډېرو خبرو نه به تېر شو، ستاسو پیژندګلوي او ځان پیژندنه خو هر څه شوي دي. زه وایم چې مسلسل څه شاعري در څخه به وکړو، ډېر مزه به وکړي، څه نوي څه شعرونه یې ډېر خوند به وکړي انشاءالله. ستاسو په اجازه په سر کې به یو څو بیتونه ویم، بیا به یو غزل ویم چې روزګار نشته او د کور غمونه هم دي. څنګه روزګار نشته او د کور غمونه هم دي. ستا له یاد سره څو نور غمونه هم دي. د جنت د ښکلاګانو خواهش هم سته، جهنم ستا د اور غمونه هم دي. څومره ښایسته شاعري. دا دوه بیتونه بیا ډېره زیاته مننه ملکزی صاحب چې روزګار نشته او د کور غمونه هم دي. روزګار نشته او د کور غمونه هم دي. ستا له یاد سره څو نور غمونه هم دي. د جنت د ښکلاګانو خواهش هم شته، جهنم ستا د اور غمونه هم دي. ډېره زیاته مننه. زه به غزل ویم چې یاد دې راځي خو ته بیخي نه راځي. یاد دې راځي خو ته بیخي نه راځي. غم دې ما خوري خو ته بیخي نه راځي. د زړګي رنځ ته مې زما خپل زړه دعا کوي خو ته بیخي نه راځي. او ستا هر قدم لاندې دا ستا لیونی، ستا هر قدم لاندې دا ستا لیونی، دا خپل زړه ږدي خو ته بیخي نه راځي. او زما د حال پوښتنه هر څوک کوي. ملکزی صاحب زما د حال پوښتنه هر څوک کوي، راځي پردي خو ته بیخي نه راځي.
زما د حال پوښتنه هر څوک کوي راځي پردي خو ته بیخي نه راځې ستا د راتلو په تمه عارف ستا د راتلو په تمه عارف خامخا مري ته بیخي نه راځې ډېره زیاته مننه. یو بل غزل به ویم چې نوی غزل دی په وچو سترګو کې مې نم نشته په وچو سترګو کې مې نم نشته په وچو سترګو کې مې نم نشته نور مې په زړه کې د چا غم نشته په وچو سترګو کې مې نم نشته نور مې په زړه کې د چا غم نشته اوس د تعلیم جنون ورک شوی رانه اوس مې په جیب کې هم قلم نشته او هر څه په جبر او ستم کېږي هر څه په جبر او ستم کېږي دلته د خوښ یو څیز هم نشته ډېر ښه او د بېوسۍ د الله کور وران کړي ملکزی صاحب د بېوسۍ د الله کور وران کړي له دې نه لویه بل ماتم نشته او بل ستا وجود تعریف ستا په څېر بل ستا وجود تعریف ستا په څېر داسې لړم نشته. ډېره زیاته مننه. یو څو بیتونه به ویم بیا به یو بل غزل هم ویم چې زه یې په غم کړم دی بېغم پروت دی زه یې په غم کړم دی بېغم پروت دی د جانان غم مې زړه کې سم پروت او د تعلیم قدر دی کوو یې مونږه د تعلیم قدر دی کوو یې مونږه هلته مات شوی چې قلم پروت دی تعلیم قدر دی کوو یې مونږه هلته مات شوی چې قلم پروت دی د تویولو یې چې واک نشته ملکزی صاحب د تویولو یې چې واک نشته هسې بس سترګو کې نم پروت دی. ډېره زیاته مننه. زه به غزل ویم چې که ژړا کړې په ژړا پورې دې خاندي البته د دنیا د خلکو په باره کې دی که نه یعنې دنیا خلک څوک نه پرېږدي یو حال کې بیا نه پرېږدي که ژړا کړې په ژړا پورې دې خاندي که خندا کړې په خندا پورې دې خاندي او که حجاب لر کړې نو هم دې خلک نیسي که حیا کړې په حیا پورې دې خاندي ډېر ښه دی او که صلا نه کړې نو هم وایي مغرور دی که صلا کړې په صلا پورې دې خاندي که جفا کړې بیا په دې دې کړې بدنامه که وفا کړې په وفا پورې دې خاندي او که بدرنګ وي دا بیا هم یو لوی پیغور دی که ښکلا کړې په ښکلا پورې دې خاندي که رقیب نارې کړې لیونۍ که رقیب نارې کړې لیونۍ که اشنا کړې په اشنا پورې دې خاندي او که دروغ وایي صالح د زمانې ډېره زیاته مننه. که دروغ وایي صالح د زمانې که رښتیا کړې په رښتیا پورې دې خاندي او که عقبا کړې وایي دا ملا بزرګ دی کوغبا کړې وای دا ملا بزرګ دی که دنیا کړې په دنیا پورې دې خاندي او که خیرا کوي عارفه یې بیره که دعا کړې په دعا پورې دې خاندي که خیرا کوي عارفه یې بېرحمه که دعا کړې په دعا پورې دې خاندي که ژړا کړې په ژړا پورې دې خاندي که خندا کړې په خندا پورې دې خاندي. ډېره زیاته مننه. مجروح صاحب غزل درنه اورو لکه ته چې وایي چې بې هنره وې په دې یقین کا د ژوند تر پایه به مزدور ناست یې دغسې یو بیت وکړه غزل وي ډېر مزه به وکړي ولې نه حتما به وروستی غزل به شي ډېر خوند به وکړي. ډېره زیاته مننه محترم ملکزی صاحب. ولې نه حتما چې ته چې په خپل حسن مغرور ناست یې له خاورو جوړ له خاورې دور ناست او د عشق جنون کې خو په دا حال یې ته وې د دا خوا ته منصور ناست یې ډېر ښه دی او ظلم دوکه داسې بلها کارونه په دې انسانه مشهور ناست یې او که بې هنره وې په دې یقین که ملکزی صاحب دا د تاسو ته ډالۍ چې که بې هنره وې په دې یقین که د ژوند تر پایه به مزدور ناست یې او عارفه ولې رنګ دې بیا الوتی عارفه ولې رنګ دې بیا الوتی داسې بې پامه بې سرور ناست یې له خاورو جوړ له خاورې دور ناست یې له خاورې جوړ. ډېره زیاته مننه قدرمن مجروح صاحب چې راغلی خپل قیمتي وخت مو مونږ ته راوبخښه د راتلو څخه مو ډېره زیاته مننه تاسو نه. نو ملګرو دا وه د ورک ستوري ادبي خپرونه چې ما نجیب الله ملکزي او د کیمرې تر شا ناست ملګري فیض الله شیرزاد تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې ما او زموږ تکړه کیمرامین فیض الله شیرزاد او همدارنګه محمد عارف مجروح صاحب ته ورکړه اجازه تر بیا ښه وختونه ښې چارې د لوی الله امن.